پرونه شپه ولسمشر د زلمي خلیلزاد سره وکتل او جنرال ملا هم حضور درلود. څو مهم ټکي وو چې پر هغه باندې بحث وسو. مهمه ټکه دا و چې دغه مهم پړاو یا دوام پړاو د سولې پروسې چې مستقیم مذاکرات دي د افغانستان دولت او طالبانو ترمنځ دا پیل شو او خلیلزاد مبارکي وویل ولسمشر ته. دا یو مهمه پروسه ده، ډېر اساسي پروسه و، خلک ورته انتظار کول او دا پیل شو. بل مهمه مسله د تاوتریخوالي د کمښت او د آتشبس او اوربند مسله و چې دواړو خواو پر دې باندې ډېر تاکید وکړ چې باید د افغانستان خلک د دې شاهد واوسي چې د دغه مذاکراتو د پیل تر څنګ هلته په افغانستان کې باید تاوتریخوالی نه وي، په افغانستان کې جګړې نه وي او بمونه نه وي او د خلکو ځایونه باید وژغورل سي. تاکید مهم پر دې و چې څنګه ټینګار پر دې و چې څنګه وکولی سو د تاوتریخوالي کچه ښکته راوړو او بالاخره لاړ شو د یو اوربند او همهجانبه آتشبس پخوا. بل مسله د امریکې متحده ایالاتو دوامدار ملاتړ د افغانستان دولت نه و، خاصتا هغه مادېګانې چې موږ اوس د جنیوا